دلته د مرکز ګردیز په شمول د پکتیا ولایت له یو شمېر ولسوالیو مدني فعالان او مشران راټول شوي تر څو په روان کال کې د سکتوري ادارو له لوري د ترسره شویو کارونو په اړه خبر شي او خپلې ستونزې د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکې کړي. خو جوړې شوي غونډې ته راغوښتل شوي ډیری رئیسان نه وو حاضر شوي او پر ځای خپل مامورین رالیږلي وو چې د دوی نه حاضرېدو له لرې پرتو ولسوالیو د راغلو مشرانو غوسه راوپاروله. پکتیا اوسیدونکي وایي که ټولې دولتي ادارې په خپل نوبت سره خلکو ته کاري راپور وړاندې کړي نو له دې لارې به په یادو ادارو کې تر ډیره شفافیت رامنځته شي او هم به د فساد مخه نیول شوې وي. مګر بدبختانه نن تاسې په خپله سترګو ولیدې چې رئیسانو حساب ورکولو غونډه وه، یو رئیس موجود نه و دلته. هغه بعضې سرپرستان را لېږلي وو، نو سرپرست نه موږ څه غوښتنه لرو هغو سره څه شی شته. مګر تاسې په خپلو سترګو ولیدې چې رئیسان نه حاضرېږي، چې نن حاضر نسته دوی نه به موږ څه تقاضا کوو. دلته پوښتنه پیدا کوي چې دوی موږ ته ځواب نه لرلو چې ځواب یې راکړی وای. که موږ ترېنه پوښتنه کړې وای چې تو چېرته کړي دي، څه دي په پلان کې نیولي دي، څه تر لاس لاندې لرئ، د دوی سره یې ځوابونه د هغې وجې نه رانغلل، موږ ته حاضر نه شول چې موږ پوښتنه ترېنه کړې وای. دا کوم رئیسان چې نه حاضرېږي د نه حساب ورکولو توان لري چې دوی عامو خلکو ته حساب ورکړي. وجه یې څه شی ده چې وجه یې اکثریت د فساد وجه ده. دې ولایت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤل چې د حساب ورکونې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود وویل چې ټولو رئیسانو ته یې مکتوبونه لیږلي وو، خو په وینا یې چې هغوی ورته حاضر نه شول. مشورت یې ډېر زیات ده او دغه چې بعضې رئیس صاحبان نه دي راغلي، ما چې خپله مکتوب توضیح کوو هغه کوم رئیس صاحبان چې موږ راغوښتل هر یوه ته مې په خپل لاس باندې مکتوب ورکړی ده او رئیس صاحب ته یو سره مې خبره کړې چې ګوره تاسو پخپله راشئ او دغه خلکو سره وګورئ نږدې نه او هغه د دوی ستونزې واورئ تر څو ستاسو په آینده پلانونو کې هغه په کار راشي. د ښاروالۍ ریاست ویان او د کلیو او بیارغونې ریاست د برنامو امیر د اړونده ادارو د مشرانو پر ځای برخه اخیستې وه. ویې ویل د قانون له مخې د ادارو ویاندویان د خپلو ادارو استازولۍ کولی شي. د مطبوعاتو د مسؤل دنده همدغه ده چې په مطبوعاتي برخو، مطبوعاتي غونډو او همدا ډول د حساب ورکونو په غونډو کې ګډون وکړي. موږ له دې وړاندې چې د ښاروالۍ د خوا نه د حساب ورکونې غونډې جوړوو نو هغه د ښاري حکومتولۍ امریت یا د عامه اړیکو مطبوعاتو مدیریت په مخ ته وړي. یو خو نن په خپله والي صاحب سفر لاره میرزکي ولسوالۍ ته او سیدکرم ته چې هلته په موږ خپله باندې څو پروژې افتتاح کېدلې، ګټې اخیستنې ته سپارل کېدلې. هماغه پروژو د تسلیمي یا د افتتاح په خاطر باندې د موږ رئیس موجودیت هلته شرط و چې والي صاحب ځان سره واخیسته. یادې غونډې ته د کار او ټولنیزو چارو رئیس د شپږو نورو ادارو مامورین حاضر وو، خو د سړکونو د څار او ساتنې، ښاري پراختیا او د اوبو رسولو او همدارنګه د پوهنتون رئیسانو په دغه غونډه کې ګډون نه درلود چې د خپلو کارونو په اړه کلنی راپور راغلو مشرانو ته وړاندې کړي.